یو دوی صاحب پخیر رالی پخیر رالی خوا د زاهد خان صاحب نه سره دوی تعارف وکړي او په سوات طرفه راتګ او پاکستان ته راتګ څه وایې ته خو دومره ګران سوال ته وکړې زه څه ووایم نو ما چې کوم خوب د تېرو پنځه کالو نه چې زه به خپل وطن ته کله واپس ځم هغه خوب نن رښتیا شو او دا تور به نیمګړی و زه سوات ته نه یم ورغلی موږ اوس د سوات نه واپس راغلو نو نیمګړی ټور زموږ مکمل شو موږ خپل کور ته لاړو موږ د سوات سیند لیدو د سوات د مټې هغه ښایسته مځکې غر سمه ټول یې ولیدل او ډېر زیات خوشحاله یو دومره خوشحاله یو چې زه تاسو ته څه وایم د هغې ډول څه امتحان شته هغه کور تاسو ولیدو هغه ځای تاسو ولیدو چې هلته کې تاسو خړپوسې ولي هلته کې د دې مشرانو سره تاسو پروګرامونه کړي مشاعرې وکړي دي احتجاجونه وکړي دي او کوڅه کې هغه شانونه ګرځېده چې څنګه ستاسو زړه غوښته نو په هغې باندې څه وایې ځکه سکیورټي وه حالات بدل وو داسې ده چې یاره تا ته کله سنټیمیټر ځای میلاوېږي نو ته د میټر خبره بیا وروسته کوې نو اوس دا چې دي که نه دا هم ډېر لوی غنیمت و چې مونږ سوات ته لاړو هلته کې مونږ خپل کور ولیدو او خپل هغه ماحول یې زوړ ولیدو بل ځل دا اول راتلو خپار ته زموږ وشوه په پښتو کې ورته وایي خپار ته څه ته وایي که نه خپاره ته وشوه او بیا به راځو هر کالی به راځو هر وخت به راځو بلکې موږ مستقل دلته راځو انشاءالله تعالی دا نن ورځ ډېره د خوشحالۍ ده چې زما سره زاهد خان حاجي صاحب ناست دی دا هیرو دی د سوات د امن دپاره د بحالۍ دپاره چې دې کوم جدوجهد کړی دی په دې باندې چې کومه حمله شوې وه څنګه چې ملاله خدای د یو حملې نه بچ کړه دې هم داسې په یو حمله کې بچ شو نو هی از اور هیرو دې دلته راغلی دی زما ګران ملګری احمدشاه صاحب دا دلته کې ناست دی د ده نه بغیر به دا نه وه ممکنه زموږ په اسلام آباد کې دا غونډه چې د احمدشاه صاحب دغه نه وی مرسته نه وی او د هغه چې څنګه د ما سره کلک ملاتړ په هره سخته کې نو دا دومره ډېر خلک چې د سوات نه راځي دا به نه راغلي او تاسو عبدالرحیم روغاني صاحب په هر څوک پېژني دا د سوات د پښتونخوا یو نامتو شاعر لیکوال فخر کوم سلطان حسین صاحب دی زه ما خیال دی که زه په هر یو کس باندې هغه پروفایل به ماته به ګرانه شي خو زما د سکولونو چې کوم تنظیم دی د هغې دوستان د سوات قومي جرګې دوستان هر یو ډېر د قدر وړ دی او زما ورسره دومره مینه ده چې تاسو یې تصور نشئ کولی لکه زه خپل په ژوند کې دومره چېرته ډېر کم خوشحاله شوی یم زما دپاره دا نننۍ ورځ چې دا ډېره انتهایي د خوشحالۍ ده او ما نن ډېرې اوښکې توی کړې کله ځکه چې کله شاعرانو هغه لفظونه لا نه دي ایجاد کړي چې د داسې موقع د خوشحالۍ اظهار وکړي او دغه اظهار بیا صرف په اوښکو کېږي نو دغه اوښکې ما په سوات کې هم توی کړئ چې خپل په خاوره مې قدم کېښود هغه لاسونه مې لاندې په خاورو کېښود هغه خاورې مې ښکل کړي نو او بیا ستاسو لیدل که نه لکه نو سوات مې ونیول سواتیان مې ولیدل که نه او بیا دلته کې لکه نور ډېر مشران ناست دي عبدالخالق خان خندادار راغلی دی هغه زموږ ډېر مشر لکه د سوات د قومي جرګې ډېر مشر یو پوهه او په دې عمر کې که نه چې هغه کوم جدوجهد کړی دی هلته د سوات د امن دپاره بلا نور دوستان راغلي دي چې یو نوم اخلم ښه جي